څېړونکي وایي چې د اقلیمي خطرونو ډېرېدل هیوادونه تر فشار لاندې راولي چې د انرژۍ د امنیت لپاره بل ډول سیاست غوره کړي. په اقلیمي بدلون پورې تړلو ستونزو په 14 آسیایي هیوادونو کې اقتصادي او د انرژۍ ستونزې جوړې کړې دي. په چین کې د اوبو د خطرونو څېړنیز مرکز د معلوماتو له مخې په سیمه کې د 10 لویو سیندونو چې د هندوکش او هیمالیا له غرونو سرچینه اخلي د 9.1 تریلیون وګړو ژوند پورې تړلی دی، چې ناخالص داخلي تولیدات په کال کې 3.4 تریلیونه ډالرو ته رسیږي. خو طبیعي یخچالونه له جدي اقلیمي ګواښ سره مخ دي. څېړونکو ویلي دي چې که ټول سیندونه په هر حال کې چې موږ ونشو کولی چې ککړتیا یې راټیټه کړو د اوبو له لوړېدو سره په مخامخ شي. د دې ترڅنګ به تر ځمکې لاندې انرژي لپاره د اوبو زیرمې هم له ستونزو سره مخامخ شي. دغه 10 لوی سیندونه عبارت دي د ګنګا او برامپورتا څخه چې په هند او بنګلادیش کې بهیږي، یانګ تیسا په چین او همدارنګه ژیړ سیندونه چې د میکونګ او سالوین سرحدي پولې جوړوي. له دغه سیندونو څخه د اوبو 1/3 برخه انرژي لاسته راځي او 44 سلنه د ډبرو سکاره د افغانستان په ګډون 14 هیوادونو لکه نیپال او جنوبي اسیا ته چمتو کوي. نږدې 815 ګیګاواټه برېښنا د 10 سیندونو څخه چې هغوی اکثره پر اوبو متکي دي د اقلیم خطرونو له لاسه تاواني کوي. څېړونکي زیاتوي له 300 ګیګاواټه برېښنا څخه چې د جاپان لپاره بسنه کوي په هغو سیمو پورې تړلې ده چې د اوبو د زورورې لوړېدنې یا ډېرې زورورې لوړېدنې سره مخامخ ده. د یانګ تسا سیندیزه حوزه چې په چین کې د دغه هیواد نږدې 1/3 برخه نفوس ته په خپل غېږ کې ځای ورکړی او شاوخوا 15 سلنه انرژي تولیدوي، تیر کال وچکالۍ ځپلی او د برېښنا په تولید کې د پام وړ کمښت راغلی چې د نړیوالو اکمالاتو لړۍ یې ټکنۍ کړې وه. حکومتونو د وچکالیو له پیل راهیسې د داسې فابریکو جوړول تصویب کړي دي چې د ډبرو په سکرو چلیږي ترڅو د اوبو د کمښت پر مهال یې چارې له ځنډ او خنډ سره مخامخ نشي. په هر حال د ډبرو سکرو انرژي هم د اوبو په کمښت پورې اړه لري. په هر صورت د ډبرو سکرو برېښنا هم اوبو ته اړتیا لري چې په چین او هند کې د ظرفیت زیاتوالی هم د اوبو کمښت نور هم لږ کړی. په دې اړه څېړونکي یادونه کوي چې د اقلیمي خطرونو ډېرېدل هیوادونه تر فشار لاندې راولي. نو دغه تر فشار لاندې هیوادونه ښایي چې داسې لارې چارې عملي کړي چې له مخې د انرژۍ او د اوبو ساتنې ضمانت وشي. دوی وایي لکه څنګه چې د برېښنا انتخاب پر اوبو تاثیر کوي، د اوبو لږوالی بیا د انرژۍ زیرمې تر خپل اغېز لاندې راولي. نو د اوبو امنیت باید د انرژۍ امنیت خوندي کړي.